اسلامی امارت په ډیرو کم امکاناتو تاسو وینئ چې اقتصادي بندیزونه د رسمیت نه پیژندل د افغانستان د خپل سرمایه کنګل کېدل د امریکا له طرفه دیتا د افغانستان د اسلامی مشران لاس تر ځنې نه دي کېناستلي. لله الحمد زموږ هر مشر ژمنده چې ترڅو پورې خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي، خپل ولس راپورته کړي او یو داسې هیواد شاهدان اوسېږو چې د سیاسي حریت ترڅنګ چې الحمدلله اوس لرو، مونږ په اقتصادي حریت سنبال هیواد لرو، خلکو ته د کار زمینه برابر شي او په دغه پروژو کې په سلګونه ځوانان مصروفه کیږي، سلګونو زرګونو کورنیو ته د حلال رزق د پیدا کېدو سبب ګرځي. نن چې موږ سره په څنګ کې د افغانستان د ریاست الوزرا محترم اقتصادي مرستیال ناسته او په دغه باراني ورځ کې په لسګونه کیلومتره مزل کوي او تر دغه ځای راځي، دا په دې دلالت کوي چې زموږ مشران الحمدلله لکه څنګه چې خپل فکر عقیده اسلام ته ژمن دي، دغه سي د خپل ولس پرمختګ ته هم پرژمنتیا لري.